غفور لاله څنګه اخی خیر دی او پلار مې کوم دی دغه بڼه اخیستې لاشیانو او برکلي هغه انشاءالله چې به دا ختم شي که نه نو بیا به ستاسو چې کوم دی سپېدارانو غاړې درځو ښه یعنې ځینې مزدوران لا سره لږ دي که نه څه ښکته پټې کې لګوي زه یې بله ته راختلی یم جین بس موږ به څه وکړو زما پلار خبره ده نو ښه صحیح ده صحیح ده صحیح ده پلار ته به ووایم یو کار ختم شوی نه دی او دا د غفور لاله خو چې کوم دی خو هغه درې سپېداران دی یوه څوک ختموي زما ټول عمر چې کوم دی تبر نسار کې شروع کېږي او دې په تېرو کولو باندې ختمېږي د جرم هېڅ مقصد نشته دی دا زما ژوند دی په شلخ دې ولګي سپېدار و لرګي وشو السلام علیکم خیر وروره څه کوې دا دې لا ختم کړی نه دا راغلی یم واړه واړه بوټي ترې لومړی کټ کوم بیا غټې ونې راشي نو دا خو ستا پکې نن پنځمه ورځ ده ما خو ویل تا به ختم کړی لاندې پټیم ختمه وه د دنیا چې کوم په هغې کې تقریبا څلور ټکټره سامان هم ترې یوړو نو څه پکې پاتې کېږي که نه بس هسې وال کې ډزه ډزه دې داسې کار دی عثمانه قسم دې دا تبر چې کوم سهار روان یم که نه دې داسې مې پولې وکړې هېڅ ګټه مو ونه لیده هېڅ ګټه پته ده ماته مړه زه دې وینم که نه هر سهار دې تبر راغستی یو دا خو ستا په دې ځای کې نن شپږمه اوومه ورځ ده ما خو ویل ته و پکې لکونه ګټې په څه کې په دې دغه کې ټیکهدارۍ کې که نه څه کانټې والی والي څه چې کوم لرګي एकदम راپروزي څه ګاډي والا والي چې لرګی را پرېوځي بیا اوچته وایي ګاډي پکې نه وري ریټ یادوم یاره دې کار وکړو ته رایې زما چې کوم د حمله وګوره چې کله بیا لرګي اوچت کړم که نه زما په ملا کې او د کوچي او د خر په ملا کې هېڅ فرق نشته دی نو بس دا ژوند تا ځان له په خپله خوښ کړی دی په ډېرې په تباه کېدو تباه کړه چې ته به بهر تللی وې زریا دا کارونه که په ایمان تا بهر ملکې کولی که نه نو 7 لک روپۍ میاشت په دې اخېست شلمي جی بار ملک ته چې ما کوم کسان لېږلي دي هغوی ته اقامه لګېدلې او که نه خانجي خبر شوی ما چې دو ته لګېدل ده او هغه دو درې ته به نن سبا ولګي خو خانجي یو مسله بله ده څه مسله امي چې مردان د کم پاسپورټونه لېږلي د ویزو دپاره او د هغوی پته ونه لیده کسان بار بار تپوس کوي تېښتې له راوستمه یار داسې کار وکړه هغوی ته ووایې خانجي روزګار نه دی او انشاءالله وبه شي ښه دغه اسانه خبره ده خانجي هغوی ته خو مو 2 ورځې مخکې نیټ ورکړل وه 2 ورځې تېرې شو اوس بیا کومه نیټ ورکړمه ګوره داسې کار یې نیټې میټې پرېږدوه دا څه د ګاډو کاروبار نه دی خو دا راته ووایي چې ته څه نوي کس مس راغلی دی خو نه بس دغه زاړه ماړه دي خانجي پرون یو کس راغلی و خو بیا یې پته ونه لګېده ښه را به شي ځه چې زه یې ولیده که نه په خپله به دونه بېروزګاري ده په پاکستان کې چې هر سړی تنګ شوی دی بار ملک وایي چې مطلب دا دی چې ډیران به م غورځو خو چې بار ملکي خو چې را پاکستان نه مې بار کې خانجي هغه خو به وشي خو زما تنخوا خو راکړې که نه نن 3 ورځ ده دا جوله خولې دې خاورې شه کم ځای ته چې ته تلې نو دا ماته بل چا ویلي وي دوی اډوانسو کې تنخوا غواړي کار ما نشته تنخوا راکړه صرف نوم هم اورېدلی خانجي نن خو 3 تاریخ دی او زما تنخوا خو په 30 باندې پوره شوې ده دا به زه انشاءالله راتلونکي په 36 تاریخ در کوم ښه خو خانجي 36 تاریخ کم ځای کې چې ته 36 ته لاړې نو خو دا قاره درته یم که نه چې ذلیله شي چې کله ټایم پوره شي په خپله به دله درکړمه په ناسته باندې په ناسته وه څه کې پوډر وواړم څه پوډر نه ولې یوازې دا پیسې په پوډرو کې دي صاحب که دا کار مې وکړو که نه نو سر به را چې کوم دی خاص رسول خیمې مخې ته والي لکه جعفریه زه ته یو خبره کوم ګورې ستا د پیرې د سوچ په خیر دی ته وکړه څنګه زمونږ یو نیک دی او خلک سعودي عرب ته وړئ ملیشیا ته جرمني ته چې کوم ملک دی خوښ یې وابردوي ورته به یم زه به ستا دپاره شپاره وکړم او چې کله لاړل نیمې پیسې دلته ورکړه او نیمې چې کله لاړې نیمې بوله هلته به یې ورکړه دا یو خبره ده که نه مړه دې خلکو ډېر خلکو سره دوکې کړي دي که نه ما څوک غرق نه کړي زما خپل 2-3 زامن یې لېږلي دي 6-7 لک روپۍ میاشلي او په ناسته باندې کار خو د سره کشته او بل اوس راته رینګ وکړو وایي ظالمه وایي تنګ شو یم ولې وایي کار نشته دی پیسې او دا ډالر یو درخاني نه مړه په ایمان والله دا والله تا یې نه منسه ذلیله شان ژوند دې تېر کړو والله یو کار دی ما څخه یو 2 لکه روپۍ نغد شته کور کې مې پلار نه پټې کړې دي که نه 3 لکه څه مې پلار ته ویم او یو چې کوم دی زمونږ غوا ده هغه خرڅه کړمه ته یې نیکسټ خبره وکړه که نه بیا ماره غواړي به 10 لکه ویزه ده 15 لکه برابر که 15 به ولې بیا ورکړي ځه
نه ما زه د ذمواري علم که نه او کوم خوا ملیږي چې کوم خوا ته ځي سعودي عرب ته ځي که جرمني ته ځي خو د جرمني داسې کار دی چې هلته به په ناسته پیسې سعودي عرب کې به ویم لږ په کورسۍ به ناست او جرمني کې خو ملاستې او پیسې بالي نه سعودي عرب ښه دی عمره به هم وکړم اسلامي ملک دی که نه او دیدار به هم وکړم زه به د ذمواري زه به د خپل نیک ته سینه وړه بومه زه یم وروره ځي ذموار یم د دې نورو پیسو د 15 لکه خو له برابر که خیر دی وایي د کونډې زوی څه خو بویه څه خو به وله ورکړې وای نه ور بکم دا خبره څه به وکړي بیا ته بېغمه شه داسې کار زه کور ته ځم که نه هغې دا نیک به چېرته میلیو شي ما ته دا نوې کالیونه یې څه ده دې کې راشه مړه د عمران نیک تپوس وکړه دنیا به یې ته وښایي ته به یې او دفتر زه پکې یم دا خو زه روان یم دفتر ته اوس روان یم ښه سوي ده جامې مامې بدلې که اوې چار کله راتلې ښه پرېږ شه په ایمان دا نیستي به دې غوسه شي زما خو به کیس هم نشته ګینې واښه دا ونې بوټي نه 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 او نور به دې دا غاښونه راوځي به دې زنې ته به دې راورسي پشلاق ته ولګي واو زه الکه راځه که نه چې نه بس ته ورځه درځم ښه چېرې دی پیسو را بندوبست هم ښه صحیح ده خو څه لږ ډېرې وګوره خیر بېغمه شه تا له به د خپل کمیشن درکړم ماړه والله چې قسم دې ته دا خبره دې سکې جنګینې لکه دی پکې د خپل کمیشن له به سره لاړ نه شي والله دا بوټي موټي نه کوم ډله په ایمان دې ته یم ورور مې ته ویلي که ته وایې چې د لالچ ته پارې کوي نو ګورې په ایمان دې ته وایم ورور مې صحیح ده زه به رېبته مې یم سبا راشه خامخا اوس به ووړم اوس به وګټم او دې کلي یو چې کم دي سړي ته به وخم یو تره زوی ته به وخمه چې زم څوک یم دونه خوار نیم چې داسې مانه کوټه سپېج وکړی چې څوک مې په یوه کوټه شړي څوک مې په بله کوټه شړي دا الله دې خیر کړم بیا ورځم هغه پیسې ګورم چې ته مږو نه یې خوړلې چې هغه راوباسمه پیسې ته اوسه څه په دې قسمت هم بدل شو د دنیا خلک لاړل دلته چې کوم دي چې خلکو به ورته سپي نظر نه کوو هلته د دنیا پیسې وګټلې ورشه دا ورشه ته ورشه نیک په کور دی که نه او نیک ناست دی راځئ السلام علیکم نیکا وعلیکم السلام عثمان څنګه چلې خیر دی نیکا ټیک ټاک کینه خیرونه دي وایه که نه خیر دی کار روزګار برابر دی که نه بس شکر د ګزاره کېږي زما یو ملګری دی بل دلته وګورې ساده باده انسان دی خو د روپو ورسره نیک هېڅ کمی نشته روپۍ ورڅخه خدای بلا دي دا په ته ماتار وخت چې کله راونې کوئی کاپ مارغی خو بهر کې زمانه چې تا راته ووایې نو بس هر څه چې زه څه نه څه به وله کوو نیکه ما ورته په ایمان دونه صفتونه کړي دي که دا نه ورته څه وې ما ورته وایم د جرمني ویزې شته د سعودي عربو څه شته او ما داسې داسې کارونه دي چې هسې به ناست یو پیسې بالي د شکر صورت نه څنګه دی شکل صورت خو یې نشته دی به داسې کار وکړم پرې دوبۍ کې ماته 2 پوسټ دي یو چې کوم دی د ګټورو دا دغه راته راواله شوي دي او یو هلته کې یو ذبحخانه را که نه سابوچ پکې دی دا لرې سوپرې موپرې دا پاکې را پاکې بس نیکه ښه مردارۍ لی ولېږه خو زه یم چې دا دلته پیسې والې هغه 2 کسان مې دله راوسته نو 1000 روپۍ دې پکې ټولې نه هغه کې اوسو مړه نیکه دا غلې که یاره داسې یاره بس دا به زه بیا هغه سیف الرحمن حاجي صاحب له بولم خبره مړه یو خپل سپور رحمان حاجي صاحب د تندر ولګه هغه زاړه نومونه به راته ښې د نن نه 50 کال مخکې دا نومونه به خلکو کېښودله خو بهر کې دا پرېږده ته پکې سور کې مړه بس نیکه ما اوسه په 15 لکه خبره کړې مې 15 لکه مخکې ورکړي 15 لکه وروستو خو ګورې چې 50 زره مې پکې نه نیکه نو بیا به مطالبه یم ځکه چې اسه دې لېږلي هغوی هم هلته ناست دي ګورې اوسه پورې به لښتي په غاړه باندې پټاتیانو سره پټتې به دې ویشتې دلته مې راوسېدې شلو پیدو ګټلې ګوره بیا د خوبي بدل شو تاسو خلکو کې دا کار یې چې کار هم نی نو جی چې السلام علیکم او چې په کار شي نو بیا پلاران جوړ شي نیکه ګورې په ایمان چې ما د قسم راوسته بې عزتي دي مړه زه بیا سیف الرحمن حاجي صاحب له بوځم بس ورکې کا بویا ولا مړه چې تا ته بار بار خو نشي صحیح ده زه راوې ولم خو څه خو به پکې راکې خامخا به در کوم مړه زه چې ستارې خوارې خولې ته وګورم په ایمان زه یم چې یو ګنټه را سره وجاړم دونه باندې زړه خفه شي ډېر معصومیت او عجیزي په مخ ته ته بېغمه اوسه نیکه نن ورځ مې ورته یاده کړې ده او کیدای شي اوس راشي بس زه هم دلته وم زه هم که د هلک دې ولېږو دی به د چې اوبو غم وکړي او دواړه به خپلې ګپې ولې نه چې داسې خواږه خبره ته ما د کېنه خامخا خوله خو به درله خواږو الله دې شینمي شی مې دا اصل کې دا چې نه کې یو بل مخلوق دی که نه شین مي په شین مي دا ډېر غریبانه دوی اکثر د خپلې پردې لپاره په ځان باندې پاڼې مږي که نه ها دغه خلک مړه غریبانانو دوی کپړې مې ما دلته راوستله او په دې کې اوس مې راته دې راته پلار جوړ شوي 10 ورځې تنخواه کې پاتې وي ما له تنخواه
نه که تا د جامې واچوې دا شته بریم تیستې وي ته خو ته جامې واچوې نه نه ورته نه ویم دی وایي چې لکه مطلب دا دی نه پوه شو او ډېره بېعزتي ولا مه کوئ نه 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 مطلب دا دی موږ کشر دی ته ورشه که نه مړه ده چې وګه مو که نه که ته ورشه اول خو لږ اوبه راوړه چې پیوس کړه ورشه بچې ورشه سه ورشه پیپسي ګورې رانه وړې ښه ګرمي ده نه نه پیپسي مه څښئ تا ته پته لګي نن سبا چې د پاکستان کې 90% خلک چې تباه و برباد شو د ګردو د وجې دا د اسقا پیپیان څکي دې کې وروره تیزابیت مخې سره ولاړ ساعت دی خدا دی سان مې تاسو کوي دا مخامخ چې دا سری سری کرخي چې وو کنه الله مې دې تبرنه په دې پاک ورس خلاص کې خدای پاک دا کار مې وکړي اره ورشه شین مې ورته را ورشه وروړه بچو السلام علیکم څنګه جی خیر دی بالګ یو ده کنه خبره جی درالم څنګه دا ما خبره چیرې ده خبره مې وته وګونه مې ولا پکانه کړ وې مرور مې دی اورور مې ما وسله د ځان نم دوه درې مره الله دې خوشاله ته خو په ایمان لګا د غیانو سټل کې وته مې ویلې وې په دماکه شی و بشي په کټولو سوځي د ژوندۍ ما چاړه ما دا خبره سم کړې ټول مې ته بل سخت کار وکړ چې دا خبره تا کې نو من نه غټېږم دونه ګیډي به پیسو راوړي دا صادر به پیسو ډک راوړي دا مول لګ نه وی صدا بشلیږي ما ته تلی پورا نیکسن خبره کړې ده وګوره یو خبره ته کوم چې یو خبرې ما ورته ویلي ویم ډېر غریب دی ته مو ته لږ فریاد وکړه ډېر زموږ نه ډېر دړه نه ښه دی خو په خپو کې لږ ور پرېږده غمشه څومره یم ورته ځه راته برکېده وه یا الله روز مې بدله کړې تا خدای زنی السلام علیکم وعلیکم سلام تا خدای زنی لکه تا د پته لګي د دې یو خاص شریف 50000 روپۍ لري دا خو په 80000 ما دا بوډۍ اخیستی و نه کنه جی دا راځوړل شو سترګې نه وایي دا نو چې راستاره خولې نه ده چې کوم غاښونه راځوړل شوي دي نو دا شونډې دله نه وایي دا هم راځوړل شوی خو ستاسو قاري دا مېلمه دی نیک کله ناکله قاري مخه دیګا دا راته ووایه ډېر پښتون انسان دی ته به چې ګرځی دا ستا ثقافت کې پهچان دی او که نه دی لږ مرګو دا دغه کار کې جی موږ ټبروالي یو په دري به دا کار کوو جی بس باقي دې کار ستړی کړم او جرا ته وي جی دې به کار وکړي په خپل نه بس نه دا مه کوه ما ته پته لګیا ستا په دې خولې کې دونه کمالات دي چې هغه ټول هر څه ما ته وښوله دې خپل شپونه راغلي زه بله دوی درکړم ډېرې بېکاره خپې دا ولې داسې کار یې زما خپې ته ورته وګوره ماشاءالله هغونو ویښته هم جوړېدلي نو خانانو باندې ویښتې خدای دې تباه کړه دا خو په دې نسمونې چې ټول ورځ په انوار ګرځي نو هغه سومانې کلوشې د ویښته دې بار راوځي موږ ټولو ایسې ته ناست یو د یخ شینه بل سره راوتي شي دا دې خو شین مي ما وکړه چې ته بالا خانه ماړه غلی شاکنه نو اوس یې وخت کړی داسې خو لوړ د بدلون چې دي دوی اکثر هغه ځانو ګروګان دي پروګرامونو لی بوځي نه ما ستا د خپو ته وکتل ستا په دې خپو کې او زموږ د کلي زرین تاجې په خپو کې هېڅ فرق دا خبره غلطي وکړه خو ستا په خولو کې په بلخانو کې کوم دا زاړه ګناهګار چې ناست دي که نه خدای شته کو په ګناه بلې ورله مې دونه شونډې وې مې دا پکې څه چل کړی دی خدای تباه کړو هغه پکې ستنې والي نو زما خیال تاره شونډې په دې ستنې غاښونو کې والي دي خفه شوې جوړې اړه ته رواج جوړې نه یره جی دې راغلی په سره مزه ګورې زمونږ نه کم بیا نه موږ خیر درنو سره صوبت صادق تر صادق کوند او صوبت تعلق تر تعلق چې څنګه مې کړی هغه شان بارنګ وړي زمونږ روډ دی وای ځوانه مخ ته په یاد څو دا خبره وکړي نو خبرې لرا شي وای دا کوم جوړه کور ډک راغلی سو کور مدلته چې څوک راغلی بس خوري بچي ګویږي کې ګوره بوله نن سبا داسې دور په جړای نه کېږي دروغ وایه چې په جیب کې د 100 روپۍ وایي ما سره 15,000 دي که حقیقت دی وي هر سړی درنه نفرت کوي داسې درته ګوري لکه څنګه چې میخې لرې سوټ ډکي خلک یې خواته روکړه او چې کله ویني دي پاکې کې شوړې دي بیا وایي دې راغلی مې جي
لږه پیسې مې جمع کړې او ده راته ووایي چې دې د ویزو کار کوي یاره بالکل دا منې یا دا ما قسم کړی دی چې په پاکستان کې دا څونه نسمن دي دا به زه بار ملک ته بوځم او د غټ خلکو سره به داسې یو ځای کوم دا زما ایمان دی ده راته دا خبره کوله نه دا خوشحاله شوم وایي ته هر چا له ورکې نو خیر دی یو چې موږ نه هم راکړه موږ هم بار ووړو نو ولې ویزې خو زار چاله ورکوم صحیح ده او دا خبره خو نشته که اوښکې نه راځي چې دا وکړو نه ما وی چې دا کار را دی وکړي که نه که که زما منې نو هغه د زرین بچي چې دی ولیږل الله ورځو کې چې ځان له بنګله و هغه محلونه و هلته یې ویینلې یو کار دی وګوره ټیک د کار سپک دی خو پیسه پکې خره لکه نن سبا په غټو کار یې دا په خپله دغه دی په دوبۍ کې یو قصبخانه ده صرف ګلري به پکې او یو پکې کوم دا که نه دا باترومونه وي بلکې دا پکې د دې تنخوا یو په ډبل ده ګیري جي دا بس سپک کار مې د دې نه مخکې چې ما کم کار کوه ته مې وما وشړې نه ما دې کړه چې ما ته یاره ما چې تا ته وکتل که نه میدار سختو بلد دی او چې په ده زه کوم کار ورچوم دې به انشاءالله کوي جي څه کار کوي پېښور دا بالخانه یک کوم زاړه ګروګانو که نه دا ما لامبود دونه سوړ بین بچي ته که نه مړه توب یو بس ما راته داسې دی چې ستا پر خوله کې ټول کمالات دي ګوره مونږ چې انسان ما ته خپل وګورو کتلې ځکه مې تا ته مو کته یو ورځ به تا هم لامبود ما ولې لمبې د مارې کور ته وګوره ما دغه ته وداره سردار مزدوران دي 50,000 مې نه در مطلب مې دا نه دی ویش کار چې زه د یو ځل پاک کم که نه ته به وایې چې مړه لامبل خو دې کې در باندې شوړه مګم پیدا کړه ته د لامبولو له بس یو کار راغلې زیله راغلې ده داسې کار دی خو دغه دې خوښي پیسې ډېره ده او کوی چې نه دا مې نه لګي بیا به یو کار وکړي هلته به داسې ولاړ خشته سود خشته پین شرټ په دې به ګوري کیپ په دې په سر کړي بس صرف یو شپېلې به وی مړه که دې کار له ملېږه چې ته دا یې عزت کار له تینا مخکې تا دا کار کو د دې هوټل د مخامخ هوټل یې هغه دی هلته کسان ټول ولاړ د سپېره بچي درې سرور ولاړ ته خو داسې نه بچې شپېلې وو نو بس په شپېلې کې بس هغه به پیږي لکه ډوډۍ له راځه ځینې خلک به داسې چې دا چار مې چته وکړو نو موږ به پیسې هلته نه هغه ما ته پته ته به د خپل غاښونو کوشش کوې چې په شونډو کې نه دی کو تا بیا داسې کړې ناغوی به پیږي ته به خوله وازه کړې داسې داسې به کې ناغوی به پی او تنخوا پرې خبرې څونه دي 2.5 ډکه پاکستاني 2 لکه ما لا سمو پلان نه دي کړی هغه چې وکړی ګورو چیلې نوره مه جاړه بس ما ته پته ولګه خو انسان ډېر مې خو خپل اوقات نه نوځي منم دی که نه ښه ځای کې وخت تېر کړی پیسو را لندن وکړي ښه زه زما خوږې چیلې راوباسه څه دي روړي ځان سره دته مې چیکر دې راوړې ما خو څه وټکي وروړي او څه وډمې وروړي دي که نه ټول وړې په وړمو باندې کار او که نه ګورې په وډمو ګورو په دې کې دا څه کاټکي څه وډمې دي دا څه پکې چلکي دي خو دا وایي نه کړه دې چلکو دا کار ته مال سم کا بس خو ما ته پته لګي دا سپوره خولې دي نیوله ټول عمر تا د چلکو کار کړی دی خو داسې کار دی دا راته اوس ووایه که نه څه درلې کېږي چې کله دې ویزې ته ویزه به دې شي مړه داسې وګڼه یخ څه یاد دی چې لکه په جیب کې به مطلب یخس کې چای درته پخه کړم نه جي چې ویزه دې وکړه او زما کار وشو نو زه بس دعاګانې کوم او موږ که یو زړه کوزه پرته ده په هغې به چاردام کوم او تا ته به دوا کوم دا خو دې ښه خبره دا زړه کوزه نه ده دا د زړو خلکو ثقافت دی دا به یې د اوبو ډکه کړه ښکلې چارده مونځ او دس ته پرې کوه ډېر څونه هم دې واغېسته که نه یاره خو چې پریپارخانه کې وخت تېر کړي که نه خدای دې کور وان کې بس هر یو شي مې راته یادېږي تاسو سره هم کوزه شته نه مونږ سره کوزه نه مونږ ځان سره باټې کې خود دی ایکي جامې چې چا څونه زړه سوځي او سکینه اقم نه اوبه راوالي د دې روپو د لندن څخه دا زه کله راشم داسې کار وکړه که نه سبا راځه نه سبا نه که نه دا ته څه کې هغه د میرزاده هغه دغه وه هغه بلې پیرې له لاړ شي که نه دا لږ ډېر غریبانه د ضرورت زیات دی زه ټیک شو سبا راشه هغه میرزاده هغه به ویزه به تاله درکړم صحیح ده زه راشه ځه نو چیکل خو باندې لګي نه نه بس چې بس کله داسته دې چام کړې چې ته کله په تنخوا شي که نه بیا به راته چیکل خو له دره شوم صحیح ده ډېره ښه ده شو وګورو ما ته وګوره چیرې ګورې تړاوه وکړه که نه ګورې ځان او که نه تړاوه کو ګورې بیا نور پیږي نو مه کوئ جي داسې تړاوه به وکړم چې څه به وګوري جي هلکه هلکه ښه ګورې ډېر ځان جوړ نه کړي بیا به نه دا ګورې زما ډېر د غریبۍ چې یې کړ
کوستا کار مې نکو کنه نو بیا راشه ټیکري را مات کا نه نه ګورې ګورو صاحب د ټیکري خبره بیا نه وي وایي دا دواړه بیا ګواه اوسئ چې ګوره یو خبره نه کوم په دې باندې بیا ګګن راوسپړم ما ګورو څو سیږي باندې کړې وې وسره په قلاره نو دی خو یې زړه د یو خیرن یو برادرې خلک یو نو اوس دی په موږ دوکه کېږي خو سا د یو ګروګان به بل وي نه کوم څه ما د حساب ته زم زم داسې پته سوزه کې مې رښتیا د ما د انګار ته نه دا ته زما به کار شي مطلب پیشه نور به هغه پارسه پی کې کنه ډېره ښه یې ګورو سوسیږه پرې نه کده د چې کړ ما د خپل شام کو کتل ورکه زب نه تر به رستو پیمان سوزه کې مې رښتیا د امور ته وړم دي انګار کلی ته مور ته وړم په معنا ته داسې کار کو دا به غټولې دغه به یو ځان سره سټاپ به بوزي یو مثلی چې مې راوځي شیمپو دی دغه چاچی دا زه نو څنګه نه بوزم شهزادي دی سره خیال وکړه ما سره شهزادي دی ډله ده په ډیره سره لږی مې دې پر سره کمپیوټر کار کوي زما څه کار دی زه ورکشم نه نه خیر دا پرې دا